السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د سین توري کې د سپوږمۍ موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. سین، سپوږمۍ، سپوږمۍ. د 14 سپوږمۍ ډیره ښایسته وي. د 14 سپوږمۍ ډیره ښایسته وي. سپوږمۍ د شپې رڼا کوي. سپوږمۍ د شپې رڼا کوي. سپوږمۍ له ځمکې څو برابره غټه ده. سپوږمۍ له ځمکې څو برابره غټه ده. زما خوږه خور سپوږمۍ نومیږي. زما خوږه خور سپوږمۍ نومیږي. سپوږمۍ زموږ د بام سر ته راغله. سپوږمۍ زموږ د بام سر ته راغله. سپوږمۍ په مدرسه کې د سلام اچول زده کړي. سپوږمۍ په مدرسه کې د سلام اچول زده کړي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات معنا: غټه، لویه، ستره. غټه، لویه، ستره. بام، د کوټې چت. بام، د کوټې چت. مدرسه، د دیني زده کړو ځای. مدرسه، د دیني زده کړو ځای. کورنۍ دنده. د سین توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د سین توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د سین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په شکل ولیکم، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. عسکر. عسکر چې کله د تورو په بڼه لیکو: عین، سین، کاف، ر. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو عسکر کلمه ترې جوړیږي. عسکر، عین، سین، کاف، ر. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو عسکر کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: سلام، پسرلی، مدرسه. دا به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د سین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د سین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د سین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړم، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. سین، ب، قاف. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو سبق کلمه ترې جوړیږي. سین، ب، قاف. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو سبق کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: سابو، سلګون، ساتل. دا 3 کلمې چې د تورو په بڼه لیکل شوي دي تاسو به یې د لغات یا کلمې په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د سین توري کې د سپوږمۍ موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په شکل ولیکله، نورې 3 کلمې مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه لغات ما درته ترې جوړ کړ، نورې 3 کلمې مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د سپوږمۍ موضوع خپل ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.